سلامونه او نیک احترامات او پرسنل ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې دا مروغ او جوړ صحتمند اوسئ. څرنګه چېرته بهتره معلومه په ننګرهار ولایت کې همیشه د نارنجګل دودیزه مشاعره وي. په همدې بار باندې سراج الامارات کې دودیزه مشاعره ده چې ډېر هېوادوال د کوزي پښتونخوا څخه هم راغلي، خپله د افغانستان شاعران هم دي او دلته ډېری مینهوال او سیلبیان د ولایتونو او د ولسوالۍ څخه راغلي. موږ سره تر پایه پاتې شئ او دغې خپرونې څخه خوند واخلئ. ډېر ښکلې شعرونه به تاسو ته وړاندې هر به بمبرونه کوي خو دا ځل ظلم به یې پای خپل انجام ته رسي. روستی سلګۍ دي نور ژوند یې اختتام ته رسي. دا ځل به پوله پر اټک نه پر وګا جوړوو، پرې به تاریخ د خپل بابا د احمد شاه جوړوو. د هر یو ظلم او ستم درنه حساب غواړم، د هر یو ظلم او ستم درنه جواب غواړم. پنجاب کا ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم. د هر یو ظلم او ستم ترنه جواب غواړم. پنجاب کا ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم. خوار یما زهر یما د ستړي ژوندونکي زه خوار یما زهر یما ژوندل تا تېر یما دومره غم کې ګیر یما د ستړي ژوندونکي زه خوار یما زهر یما د ستړي ژوندونکي زه خوار یما زهر یما دلته مې سمون نشته زړه ته مې سکون نشته ګرځم غمجن غمجان هېڅ آرام ژوندون نشته ګرځم غمجن غمجان هېڅ آرام ژوندون نشته را دې کړه وصال ماته ستا بنده حقیر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه یم د مدرسې طالب د خړې حجرې طالب خدایه ستا رضا غواړم یمه بې اسرې طالب خدایه ستا رضا غواړم یمه بې اسرې طالب ستا له دین بازار شمه چمرکه اسیر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه څومره بد عمل لرم زه یې پل په پل لرم غواړم مغفرت له تا نه زه نیک عمل لرم غواړم مغفرت له تا نه زه نیک عمل لرم قاري زاده پړ یمه اوس درته په ویر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه ژوند یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه د ستړي ژوندونکي زه خوار یمه زهر یمه. له توجه مو نړۍ څوک لونګه راته رایاد کړي یو څوک لونګ راته رایاد کړي څوک یادوي راته چنارا ګل د نارنجه د ننګرهاره ګل د لالا مزار نه راوړه ګل د لالا مزار نه راوړه ګل د انار له قند
ګل د نارنج د ننګرهاره ټول د لمن کې شاعران شول ټول د لمن کې شاعران شول ځینې د کلي ځینې له ښاره ګل د نارنج د ننګرهاره کړي خوشبويي د زړونو ته لاره ګل د نارنج د ننګرهاره زم سپین ګلان له پاکي نیسم زم سپین ګلان له پاکي نیسم وړم جهانګیره صدیق لپاره ګل د نارنج د ننګرهاره یو غزل وایي نو ډېر مختصر ښکلی غزل دی د جهانګیر صاحب صدیقه لمانه پټ ساتي جانان لکه د غل زړګی زما پاگل زړګی زما پاگله لمانه ورک دی پسې ګرځم په نظر نه راځي لمانه ورک دی پسې ګرځم په نظر نه راځي لمانه ورک دی پسې ګرځم په نظر نه راځي هېڅ نه پوهېږم هېڅ نه پوهېږم چې خطا کوي که چل زړګی زما پاگل زړګی زما پاگله ما ورته ناکاته پخوا ومې سودا کوله ما ورته ناکاته پخوا ومې سودا کوله ما بدلوله ما بدلوله بدا خپل زړګی په بل زړګی زما پاگل زړګی زما پاگل ما جهانګیر صدیق پتا دغه پیرزونه کړه ما جهانګیر صدیق پتا دغه پیرزونه کړه ما جهانګیر صدیق پتا دغه پیرزونه کړه درنو دوستانو څرنګه چې تاسو د مشاعرې بهیر وکتل چې ډېری هېوادوال راټول شوي دي مشاعرې ته ناست همدا شان په سټیج باندې وار په وار باندې ځوانان جګي مشران جګي شعرونه وړاندې کوي تر څنګ مې دغه د کمیټې غړي طبیب مزي راسره ولاړ ده چې د ننګرهار ولایت کې د یو فعال غړی ده خپل به هم ځان تعارف کړي او دغه د مشاعرې په اړه هم راته ووایي چې څه کال نظم څنګه د تېر کال په پرتله باندې څومره شاعران اغلي سلامونه عزیز محترم علیکم السلام څنګه چې تاسو ته هم سلام لاس وایم درته دا شي خدای مرا ولا زمانو طبیب مزي په ننګرهار ولایت کې د ځوانانو شامل چارو امریت اړوند او ولایي خدمات البته د خدمات وزیر انتخاب کړی دی دلته تاسو په جریان کې یاستئ ټول هېوادوال په جریان کې دي چې هر کال د نارنجګل د بویونو د خوشبویو وخت راورسېږي په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه مشاعره ترسره کېږي چې لله الحمد نن ورځ د نارنجګل مشاعره ده چې د ټول هېواد څخه شاعران راغلي دي تر څنګ د ښځو په څخه هم ګڼ شمېر شاعران راغلي دي ماشاءالله ډېر خوندور نظم ورته جوړ شوی دی او ټولو شاعران په سټیج کې خپل شعرونه وایي او خپل ادبي ذوق عزیز صاحب که دې په اړه راته ووایئ چې د شاعرانو د برخې نه کوم شاعران د کومو تجربات څخه جناب یوسفزی صاحب دی
بیا موږ ټول شاعران دغه کې لرو مشاعره کې لرو. په افغانستان کې چې څومره نوموتي شاعران دي ښاغلی قراب صاحب دی تر څنګ نور چې څومره شاعران دي ټول راټول شوي دي او راغلي دي. علي صاحب که دغه په اړه راته ووایي چې څه کال نظم څنګه ده او څومره ځوانان ستاسو باندې خپل د فی سبیل الله یا خدای خدمتګاري لګیا دي. ځکه پرون شپه چې ستاسو ما په سوشل میډیا کې وکتل ترتیبات دپاره هم کار شو یعنې پرون شپې نه آمادګي نیول شوي یعنې څه کال نظم څنګه ده امنیت او د امنیت ماشاءالله سلوک قایم ده او د پرون راهیسې د ننګرهار ریاست ځوانانو چارو امریت نور ځوانان په همدې هڅه کې وو چې تر څو یو بهترینه مشاعره وطنوالو ته وړاندې کړو. نو ماشاءالله ښه خوندور نظم دی او ټول شاعران حقدار ته سپارل شوی دی. هر یو د خپل خوښې شعرونه علي صاحب په دغه روسۍ کې که راته دغه د خپل د خوښې شاعر هم وایي او دغه مشاعرو په اړه باندې یو جالبه خاطره هم راته وایي. ځکه کال 12 میاشتې چې د هر کال مشاعرې ترسره کېږي دې کې یو خاطره هم لري خپل د ژوند نه. سلامت اوسئ جناب حضرتي صاحب. مشاعره چې ده خاطره ده ټوله خاطره ده او تر څنګ شاعران هم راغلي. خو زه یو ډاډ باید دلته ستاسو د چینل له لورې ټولو وطنوالو ته ورکړم، هغه دا چې د نورو ولایتونو څخه هم درانه مېلمانه راغلي دي، ولسونه راغلي دي. دوی ته په اول قدم کې ښه راغلاست او هرکلی وایو او تر څنګ یې د خپل د سترګو خواږه د دوی قدمونو ته دوی د هر کله راسي. انشاءالله ننګرهاري ولسونه ځوانان ټول مېلمهپاله خلک دي، مېلمه دوسته خلک دي. د شپې د خاطره هم د ځوانانو اطلاعات کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت د شپې تنظیمات هم نیول شوي دي. خو د یو ځوان په حیث باندې د ننګرهاري ځوان په حیث باندې دا ټولو ته په زغرده سره وایم چې زموږ د زړونو او د حجرو دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. هر کله ډېره زیاته مننه صاحب. درنو سانو موږ سره تر پایه پاتې شئ او د مشاعرې دا بله برخه هم راسره نابود نسل ذات کا تر زمون خاوره په نجات کا او خدای مړون کې یې لاس مات کا. څوک چې دا لوی افغانستان بربادوي نه، څوک چې دا لوی افغانستان بربادوي. مننه خدایا د قام دشمن میرات کا، نست و نابود نسل ذات کا تر زمون خاوره په نجات کا او خدای مړون کې لاس مات کا. څوک چې د خپل افغانستان بربادوي نه، څوک چې د خپل افغانستان بربادوي نه او چې مو بندیز پتله راتلی شي جانانه وایه دا به څه شي. خوند به مورک د ژوندانه شي او کیدای شي بیا دیدلو نه شي. پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه، پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه. او ستی مې ګور کې کېدی، خلقه سوالي مې ګور کې کېدی، خیر دی عرضي مې ګور کې کېدی او امانتي مې ګور کې کېدی. چې یار خبر شي ما به خپل وطن ته وړینه، چې یار خبر شي ما به خپل وطن ته وړینه. ګرانو ملګرو، د هر څه له مخه ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم، خصوصي طور باندې د قاري صاحب، د سنځي صاحب، د شهباز صاحب او د نورو ملګرو چې دې تاریخي مشاعره کې مونږ ته بلنه راکړه. څو شعرونه درته وایم خو د هغې نه مخکې زما وروڼو د راتګ سره په درځنونو ملګرو د یو څیز فرمایش کړی دی او هغه فرمایش بیا په دې باندې قاري صاحب دی او شهباز صاحب دی ډېر خوشحاله مو. باید چې زه د کوزې پښتونخوا له طرف نه تاسو پښتنو ته هغه ډالۍ کړم. امید دی چې د نارنج ګل د مشاعرې به دا لومړنۍ ځلي او دا به یو یادګاره تحفه چې زه د کوزې پښتونخوا د پښتنو د طرف نه د بر پښتونخوا خلکو ته کوم ورکوم. په نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. د محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، عبدالمطلب د پلار نوم هاشم، هاشم د پلار نوم عبدالمناف، عبدالمناف د پلار نوم کسوی، کسوی د پلار نوم کلاب،
کلاب د پلار نوم مرہ د پلار نوم کعب د پلار نوم لوی د پلار نوم غالب د پلار نوم فهر د پلار نوم مالک د پلار نوم نظر د پلار نوم کنانا د پلار نوم خزیمه د پلار نوم مدرکا د پلار نوم الیاس د پلار نوم مزر د پلار نوم نزار د پلار نوم معد د پلار نوم عدنان د پلار نوم عود د پلار نوم همیسا د پلار نوم سلامان د پلار نوم اوس د پلار نوم بوز د پلار نوم کموال د پلار نوم ابی د پلار نوم عوام د پلار نوم ناشد د پلار نوم خزان د پلار نوم بلداس د پلار نوم یدلاف د پلار نوم طابخ د پلار نوم جاهم د پلار نوم ناهش د پلار نوم ماهی د پلار نوم ایفی د پلار نوم ابقر د پلار نوم عبید د پلار نوم الدعا د پلار نوم حمدان د پلار نوم سنبر د پلار نوم یسربی د پلار نوم یحزن د پلار نوم یلحن د پلار نوم ارعوا د پلار نوم عیزی د پلار نوم زیشان د پلار نوم ایسر د پلار نوم اقناد د پلار نوم ایهام د پلار نوم مقصر د پلار نوم ناحس د پلار نوم زارح د پلار نوم سمی د پلار نوم مزی د پلار نوم عوض د پلار نوم ایرام د پلار نوم قیدار د پلار نوم حضرت اسماعیل علیہ السلام د پلار نوم حضرت ابراہیم علیہ السلام د پلار نوم آزر د پلار نوم ناہور د پلار نوم سروج د پلار نوم رو د پلار نوم فائج د پلار نوم عابر د پلار نوم ارفخشاد د پلار نوم سام د پلار نوم حضرت نوح علیہ السلام د پلار نوم لامک د پلار نوم متو شالح د پلار نوم ادریس علیہ السلام ادریس د پلار نوم یارد د پلار نوم ملحل د پلار نوم قینان د پلار نوم آنوش د پلار نوم شیس د پلار نوم حضرت آدم علیہ السلام. جزاکم اللہ. تکبیر نعرہ تکبیر. هوتي صاحب ډیره زیاته مننه، جزاک الله. زه بس د مړي او ژوندي له کاره وایستم مخکې داسې نه وم عاشقي له کاره وایستم. زه او صوفي دواړه له خپل خدای څخه ډېر لرې یو، دی په تسپو غږ دی، زه ځونډي له کاره وایستم. ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي، هیرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم. مولا بدموش بل سول کے تورگولا زون بودے پوول کے ہارا خبرہ بو پتول کے پنجو با زون سرا بو خیول کے مور دے بوری گی اوپری دی رو غلی دینا. بیچے مولا بدموش بل سول کے تورگولا زون بودے پوول کے ہارا خبرہ بو پتول کے پنجو با زون سرا بو خیول کے مور دے بوری گی اوپری دی رو غلی دینا. و دے بل غلام دے بل بچیا پو زون خطوئی لے ونایا تسا خباری پنجو پیا دے اوپری دے اوڑ کی مولی دلی دینا. وچے شے پجارو برملا ٹھولی دنیا تا بیایا، شے پجارو برملا ټول دنیا ته بیایا، بل ګاونډی او تورګله خاص یې تو ته بیایا، د ډریوان تور نه د خټک رسه وطن خالی کا، بله یوه نه منه اټک رسه وطن خالی کا.
چې شی په جارو برملا ټولې دنیا ته ویایا بل ګاونډی او تورګولا خاص یې تو ته ویایا د ډریون تور نه د خټک رسه وطن خالي کا بله یوه نه منه اټک رسه وطن خالي کا میږ دې بې یاره مددګاره کړي تباه دې کړلې میږ دې بې کوره کړي بېداره کړي تباه دې کړلې چې پر اتاق دې زب شمول نه که پښتین ونه وه چې د په زوړ پورې ایریون نه که پښتین ونه وه نه نه په کور کې ودېوله داس دې ومناته کیس په لاهور کې ودېوله داس دې ومناته چې د اوسنو خلکو مزاج نه بدل کوم د اپ ټو ډیټ خلکو مزاج نه بدل کوم شډل پښتون یم او خبره هم شډلې کوم د حق وینا کې زه د هیڅ چا هیڅ پروا نه کوم او چې بیا غلام وي د غلام پروا خلا نه کوم زه په حیثیت د مسلمان دا عقیده لرم او عقیده هم خاص فیصلې او پخه لرم چې بې له خدایه څوک مالک ته ژوند کېدلی نه شي یوه لحظه هم بېنټې څوک وژلی نه شي مرګ او ژوند دواړه او زندان هم د هغه د لوري عزت ذلت ګټه توان هم د هغه د لوري نو بیا زه ولې بندګي د بل بنده اختیار کړم او غلامي زه د یهود او نصارا اختیار کړم د انتقام لمبو سیزلې د بحاله ناسته د انقلاب چغې ته هر پښتون لیواله ناسته زخمی احساس په سترګو کوی اور ښکاري په دې نه پورته صبر نور ورته پیغور ښکاري نه کور کلی سلامت نه عزت پاتې شو نه دبدبی د شملې نه وحدت پاتې شو د ستا د لاسه در په در خاورې په سر ګرځي نن غم ځپلی هر پښتون اوتر ګرځي په ملا یې مات کړلو تقسیم شو بے اسرا کړلو تارې راتاو کړلو په موږ محاصره کړلو په یو چاپېش ولې او بل په سیاست کې وژني یو کور دننه او بل په اول خط کې وژني موږ یې اوس بند د غلامۍ په زنځیرونو کړلو په اجراتیانو یې بې خپو او بې لاسونو کړلو موږ ته په موږ کې خلک ګوري چې خطا مو کړي پرې عامو چې خرڅ کړي ومو پلور یا انقام مو کړي پرې خیر په ایجنټانو مو اوس نور خطا کولی نه شي زما تقدیر په تدبیرونو بدلولی نه شي د ستا زوال زما د لاسه اولیاء ښودلی او انور شاه په خپل کتاب کې ښه صفا ښودلی ته خو غلام یې ستا عقا هم رانه نه دی وړی قسم په خدای تندی روغ چا هم رانه نه دی وړی په یوه تکبیر سره د ټوله معامله ختمه ده خالي چې مخ ته رڼوم بیا د قصه ختمه ده لسرو لمبو راووتل اوس لوبېدلې ښکاري زلمي د لوی افغانستان بیا ملا تړلې ښکاري لا مو په مخ کې د اټک لویه لانجه پاتې ده په مرګلمو د پنجاب سره پنجه پاتې ده ترېنه بلوچ او پښتنو ته سور تنور جوړ شوی د ده وجود زموږ دپاره لوی نسور جوړ شوی بیا به د کوزې پښتونخوا اپریشنونه کوي خوست او کابل په ننګرهار به بمبرونه کوي خو دا ځل ظلم به یې پای او خپل انجام ته رسي روستی سلګۍ دي نور ژوند یې اختتام ته رسي دا ځل به پوله پر اټک نه پر وګا جوړوو پرې به تاریخ د خپل بابا د احمد شاه جوړوو د هر یو ظلم او ستم درنه حساب غواړم د هر یو ظلم او ستم درنه جواب غواړم پنجاب که ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم د هر یو ظلم او ستم ترېنه جواب غواړم پنجاب که ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم دای به چودري لا د راجپوت لا ګبر سینګ بچی وي دغه ظالم به لا د هغه رنجر سینګ بچی وي زه هم بچی د ابدالي او د اکبر د میرویس خان یادېږم د انتقام فطرت لرم زه هم افغان یادېږم پرېږدم یې نه اوس په تورګل تر هدیرې رسوم د ظالمانو به کور کور ته جنازې رسوم ګوره زما لیدلې لارې ټولې ړنګې دي نه که دیوالګی وی ما به ړنګ وی لالیه نه ړنګېږي والې قلمونه ستاسې په دروند استقبال سره راځي مطیع الله تراب صاحب او د تیاتر برخه دې د دې پسې وروسته ځان اماده کړي تیاتر ممثلین
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. دا مقدمه ذکر تیریږي چې دا رئیس په ساجد نړۍ ډېره مننه چې موږ خپل عزت ته قصد واخیستو ځای البته 2 بجې راغلی وم. بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي دي څوک د بدخشان نه راغلي دي بعضې دوستان ولیدل له خوست راغلي دي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیکې هیلې درو راځو چې هغه څه چې له تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو نو تراب صاحب د یوازې غوږ څه وایي ګپ څه وایي یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژړې اوس نشته خو کابل شملې دی نارې درته وهمه له کابله که یې اورې تر مور بې کمه نه یې زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه کوڼ دې شم ړوند دې شم ګونګی دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د بېټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزنو د تورزنو سر ته بیا خیمنې بیا بوره مشې د زمرو سر ته بیا خیمنې هی اصیل اشراف او پولساتیا غټ ګونډی زویه تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډی زویه لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وې مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وې موږ هغه څوک یو چې په سلو نومو ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي ګواښي د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي د جګړې هغه څوک ویرېږي چې وطن یې جوړ وي 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی یوسفزی صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی د ډوډۍ جنګ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د سپکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی نو بیا په تار او ستن تک وهي خو د غلیم د تېښتې داغ مې پرلمن تک وهي بې تعلیمه بې هنره خرشه او پرشه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډکه او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند ټومبل دی په نیزو کې د ککرې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی
عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني مې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویل چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویل چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غنقا ستوری قمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسې له شیدو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره خو سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی به له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل وخت علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ هی سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي هلې ورته سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کړه که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کوي د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا قلندر کېنه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا قلندر کېنه
د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کښېنه هی مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانه شي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانه شي هغه متل دی د ګور شپه به مو په کور رانه شي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ په مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ تر شا لښکر نه ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي دې کې لیوان ګډ دي رمه دې له هغو ساتي تعجب نه ده چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا نه اول و نه آخر داسې به بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل ویګ لړلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې وا بیا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې اووه کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل وران شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل وران شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي ته پوهېږې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی ووایه زه ورکېږه دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې په کلي کې زما د ملکۍ صفتونه کېږي او که نه دا وګوره په کلي کې ستا داسې صفتونه کېږي خټو وارم دا تا یادوي ټول خلک وایي ښه وایي ملک صاحب چې دی که نه د ډبلیو پي او ټولې مرستې خپل کور ته ویوړي څه شی مې کور ته ویلي دا نوې خبرونه ډېر ویلي که نه عجیبه خلک دي دا خلک څومره خدمتونه چې ما دي خلکو ته کړي دې قام ته کړي هېچ هم نه دي کړي ولې ملک صاحب په ما باندې دا بوجې وینولې اوس هم چې زمینې کېږي هېڅ دې وځه څوک خو نشته روغه کېږه ځوانې مرخصوي دي درنه دا خو پرېږده دا صفتونه خو به کېږي دا زما د ښایست دا د اندام دا قد ای های د دې صفتونه په ټولو ګودرونو کې کېږي د دې قوارې د دې مخ ظالمو مخ ته دې وګوره لکه کشکړی ربړ دا مخ داسې ډېر ښایسته دا وګوره ښه ښایسته یې وایي پرېږده د ځان صفتونه د کې لګې خو بس موقع مې در کړی فادوزوی یې بس ښه دا خو پرېږده یو بله مهمه خبره ده ته راشه په کلي کې ښه هغه څه نومېږي د دوست محمد ماما زوی هغه معلم شوی ها سړی دې جوړ شوی خلک یې راغونډ کړي وو بچي مو په مکتب کې واچوئ پوه شوې وایي دلته مکتب جوړو مدرسه جوړو بام کوو چې پرې نه دي ګوره ښوونه او روزنه یې کوله ښوونه او روزنه چې یې وویلې که نه په ما زلزله راغله
شریفه ته دوستي زوی هغه دومره شو چې خلکو ته ښوونه او روزنه ما نه دی خبر نه مونږ نه خبر جوړ دلته هم را روان دي دلته هم راځي دی خو د راشي که نه ما نه دی خبر چې زه دلته ولاړ یم دی د راشي او قرضدار هم دی درنه اوخ ډېر زیات قرضدار نیکونه کوي مانه قرضدار او که نه زه به دې سره ګورم ملک صاحب ډېره کې ته ورشه خو راځه که نه نو خو دا ډېره د دروازه نه لري خو ورشه که نه نو خو نوکر څه په دغه روان څه خبره ده خدای پاکه خو شریف دی که نه معلم شریف دی ښوونه او روزنه سلام علیکم ملک آقا خې جوړې په خیر فقیره خې جوړې ملک آقا زه راغلم چې تاسو سره سلام مشوره وکړم چې په کلي کې یو مدرسه او ښوونځی جوړ کړو څنګه خوښه ده هله مدرسه او ښوونځی جوړ کړم بله خبره ده نه دی زده زه حیران دې یم چې هغه نارینتوب د څه شو رښتیا وایي نارینتوب دې څه خو زه نه کېدته نه جوړ شوی مینه یې نه کوم و ملک آقا ما کومه بله خبره خو نه ده کړې که نه د دې نه بله خبره شته ښوونځی جوړ کړو او بچي پکې سبق ووایي تعلیم پرې وکړه چې په سر درته وخېږي تعلیم دغه ده موږ ته عقل ښیي ملک کاکا ښوونځی خو د ښوونې او روزنې ځای دی خبره وتښته ښوونه او روزنه یاده کړه که نه خو دخلی شه زه خو یم رښتیا هم چې کورنۍ تربیه نه لري بې تربیه په دې خبرې سره زه څنګه نه یم خبر زه څنګه نه یم خبر خو دې قوارۍ ته دې ګوره بې تربیه په دې کار سره دی ښه تربیه لرم هر څه لرم ښه قد او اندام لرم ښه ښایست لرم هر وخت د نه د تیلو د مبلانو بوی شي ځان پاکوه ګډېوال سړی مو د تیلو مبلانو بوی خو برهانه دي که نه نو اوس خدای د خیر راپېښ کړه څنګه د پېښه کړه خبره ده کوم څنګه راغلی دا وایي ها څنګه راغلی په خپل باندې راغلم نو مونږ خو نه وایو چې په سر راغلی خبره دې کوه هو دغه نه هغه ستا ورور مې هم دې ولیدو او هغې راته دغه خط راکړی و دوه درې ورځې مخکې وایي دا ملک دا وسپاره دا خط یې راته راکړی خط مې راغلی وایي ته راکړه چې زه یې درته ووایم ګورې ملک دا خو لږ لږ خط خو مې زده ویل والا دې کې لیکلي دي که نه ته ودرې چې جي ولولم زما دغه رواني خط لږ غلطېږم الف سین زر اس لام زر لا میم زر ما عین زر ع لام زر لی او کاب میم پیکم السلام علیکم زمو ته مو ما نه چېرته مکتب ویلی وی نو بد کې چې شاګرد څخه خطا دا وایي دې والا ګلانه مو ورکې کا ملک دا نه زه درته وایم نو دلته سکونو پیسې ما خو ما هم درېیم سن به پورې مکتب پسې دې خوا کړی دی څه ووایې چې زړه ستنګی ته دا ګانا مطلب نه بولنګا ګانا گران الف گرانا نون هی گرانا ورور گرانا ورورنا ورور دی گرانا ورورنا ملک سلطانا السلام علیکم وعلیکم سلام سلام نظر شمرور مې زپا حق رسیدلی یم په حق زه رسېدلی یم حق مل ته وایي رور دې مل دی صاحب رور مې مړ په حق مل ته وایي دا څه پات کېده لیکلی دي چې زه په حق رسېدلی یم خو چې کله یې ما ته خط راکوو نو هغې وخت کې ژوندی وم هغې نه وروسته کار خراب شوی زما ورور مړ دی هغه بلوتوت دې که نه وڅې ویلې څه وایې زما ورور مړ شو که نه لا الله
دا سال دی دا د خدای په یاد یو خیر دی ملک دادا هغه مړ شو دا به څنګه شي خیر دی ملک دادا خیر دی بس دا خو وای 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 لا مې ماته شوه خیر دی شکسته بنده په دې ویسو ورونه ما نه خیر دی ملک دادا خپله ورځ زما نیامړه نه وه ودرېده پاتې ده خپله ورځ زما نیامړه وه که نه وایي ما دومره ولاکه کړې دي وخت دی د ځواني مرکز ستا نیا خو تعلیم تېرې وکړه داسې سمدی هلک دی خیر دی پر د الله رضا مو زمونږ قبوله ده پوه شې ملک دادا خیر دی بد خبر دې راته راوړې بد خبر ولاکه بوی به ډېر منګ ولاکه پېږي ولې ته راکړه دا ما د دې خط کې ګډوډ ښکاري زه ځمه دا خط ونیسه زه ځمه او بس هغه معلم صاحب مې د هغه راولم لاړ شم اوس هغه معلم ورشه ودرې همد معلم صاحب راولم ښه دنې راوړه دانې ورته وکړه دانې هلک دادا نه معلم صاحب راغی سلام ملک صاحب څه خبره ملک صاحب ولې جاړې رور دې مړی ګلالۍ مې راته دا خبره پاک رسېدلی و چا ویل چې پاک رسېدلی خط یې ته ولوسته خو ډېرې بله منګې کوله که بنګانې جاس څنګه معلم صاحب چې زه دغه خط کې ومه د دې ورور ما ته خط راکړلو هغې وخته پورې ژوندی اوس په خط کې لیکلي چې هغه مړ دی نو هغې نه وروسته نو الله پوهېږي قدرت کارونه دي مرګ مردم زیات شوی دی نو دا نو څنګه خبره چې خط یې لیکلی بیا په حق هم رسېدلی والله نه ایسته که دا خط راکړه چې یو کارونه دي تړک او پړک مرګونه دي نو ملک صاحب هغه په څه پوهېږي هغې تعلیم چېرته کړی ګوره دلته داسې لیکلي ګرانه وروره ملک سلطانه السلام علیکم وعلیکم السلام د سلام نه اظهار شکر دی زه جوړ او روغ یم هغه حق مې خپل حقدار ته وسپاره هلکې پیسې وي او ته مطمئن اوسه درې څلور ورځو کې د خیر راځم کلي ته زما ورور نه دی مړ نه بیخي مړ نه دی نه حق حقدار ته سپارلی چا ویل چې هغه مړ دی د سپینې نه یې ونیسه زما ورور یې وجلی نه یې پرېږدم داسې نو خو زه هر کو پر کړم ولې ګناه نه ده خو همده راته ویلې همده خط راوړو ملک صاحب ګناه د بې علمي او بې سوادۍ ده که تاسو چېرته علم او زده کړه کړې او چېرته مدرسه هم ښوونځی هم لوستی اوس به داسې مشکلات سره نه پکېږي تو خو دې دا زه څنګه نه یم خبر علم سواد د الله تعالی نعمت دی رڼایي ده پیرزونه ده چې کوم هېواد کې تعلیم او زده کړه ښوونځی هم نه وي نو بیا ښوونه او روزنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نه شي او ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي دا به بل څوک وي زما ځان هډو کېدلی نه شي او بل شعر دی چې د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده
د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان اړوکېدلی نه شي او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ په نوم به وي خو مسلمان اړوکېدلی نه شي او د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه هلته د امن څه امکان اړوکېدلی نه شي او چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني زما د خاورې ترجمان اړوکېدلی نه شي او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي نو عباسین خو د خپل ځان اړوکېدلی نه شي ډېره مننه له ښاغلي ډاکټر پروفیسر عباسین سبزي صاحب څخه ډېره زیاته مننه سعود صاحب وایي لکه وچ بوټي ته سره چې پرته وي زما شتون لکه ډبره چې پرته وي ته به وایې چې اسمان چا پورته کړی په زړګي د چا خبره چې پرته وي واورې واورې د جذبې دي پېښوره واورې د جذبې دي پېښوره لکه دلته منګوره چې پرته وي لکه دلته منګوره چې پرته وي عرفان الله شرف زوی صاحب ته بلنه ورکوو او سجاد هوتي صاحب دې تر دې وروسته آماده وي عرفان الله شرف زوی بسم الله الرحمن الرحیم له هر څه وړاندې ننګرهار ته له لرې پښتونخوا راغلو مېلمنو ته او هم دا ډول له نورو ولایتونو راغلو مېلمنو ته هرکلی وایو شعر دی چې سینه کې وي زمونږه هوډ لرونکې زمانې سینه کې وي زمونږه هوډ لرونکې زمانې نو کېږي به زموږ د پل څارون کې زمانه نن کمی فکر تا کنزل کوي نن کمی فکر تا کنزل کوي کېږم به ایډیال زه د راتلونکې زمانه درنو سانو څرنګه چې تاسو دغه د مشاعرې پاتې برخې مو کتلې دې تر څنګ دلته د تمثیلي پرچې هم په نظر کې نیول شوي چې دوی به یو پیغام لري زما تر شا هغه درانه مشران چې د ننګرهار ستوري ځلانده دوی تمثیل وړاندې کوي دوی سره هم خبرې کوو او دوی څخه به اورو چې دوی کوم تمثیلي وړاندې کوي پرچې وړاندې کوي او کوم خاطرې لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلامونه دې ورسیږي ساله ستونه بخیر شپې ورځې بخیر الحمدلله اختر مو بیا هم مبارک تاسو دې مبارک الله تعالی د اختر مو تاسو په هیواد کې سوکاله اختر لري امين 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 اختر هیوادوال مو ډیر پیژني کې دې شي د غنوي نسل ځوانانو تاسو سیری یاد او دې اوسې ځکه عمرونه هم تیریږي هیوادوال تم ځان معرفي کی زه ګل پاچا حیدری ما د ننګرهار د تیاتر او د سینما یو لوبغاړی حیدری سے محترم دغه څو کال تاسو دغه په تمثیل دغه برخه کې وشو چې تاسو تر سره یاره د افغانستان کې خو تقریبا د یو کال را پدې خو زه په دغه تمثیل برخه کې کار کوم ډیر ښه که دغه پړ راتو وي دغه تمثیل ته مو څنګه توجه وشو چې راوختي ځکه شاعران ځینې وایي چې دا الهي ورکړه ده دا تمثیل پړ کراته وایي والله تمثیل داسې یو شی دی دا د یو الهام غونډه ده که نه دا د شوق خبره ده چې شوق د یو مسلک سره وي
نو چې اراده وکړي الله تعالی د غزي ته رسوي. اوس شکر دی د زی پورې رسېدلی یو چې لږ مینوال لرو. شکر الحمدلله د خلکو په چهرو کې لږ خندا راولو، مسکا راولو انشاءالله. چې ډېره زیاته مننه. دا تمثیل داسې برخه ده چې ځان که ته څومره خفه اوسې ته به هېوادوال خوشحاله ساتي. که څه هم زه د خاص یو ځانګړی مینوال یم، ما ورته مخکې هم یاده کړه چې موږ د اووم اتم صنف ټولګي کې وو چې هغه د رئیس په اړه باندې یو تمثیل تاسو وړاندې کړی و. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. دغه نارنجګل دودیزې مشاعره کې راته ووایي تاسو په کومه برخه کې او کوم پیغام لري په دې خپل تمثیل کې؟ دا په دې مشاعره کې زموږ یو تمثیل دی چې هغه تمثیل د تعلیم په اړه دی. زه پکې د یو ملک رول لرم او دا رول به لوګوم د خیره سره خدای وکړي چې د هېوادوالو د خوښې وړ وګرځي. خیره که څه هم ستاسو وار را رسیږي هغه د ملک اواز که تاسو ورته وکړئ مهرباني به مې ښه ډېر ښه یاره صاحب مهرباني. زه ملک یم چې حجرې ته راځم هغه زما ناظر نه وي که نه زه ورته یم فقیریه و فقیریه چېرته لاړې خدای د کور ران که ما تا ته سل ځله ویلي وو حجره خالي مه پرېږده، دیره خالي مه پرېږده چې د اختر شپې ورځې دي میلمانه به ځي راځي. میلمانه به ځي راځي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. که دغه تمثیل په اړه خاطرې راته وي دا خو ژوند کې ډېرې زیاتې خاطرې هم راځي. په دغه دوران کې مو کومه خاطره اوسي چې خپله هم تاسو پر ډېر جالب اوسو تل تل هم ذهن کې راځي لکه څنګه چې ما ته هغه د رئیس پرونه تمثیل ذهن ته راځي؟ خاطرې ډېرې زیاته خاطرې دي. نو داسې ټایم کې هم ګیر کړو پوه شو چې بس موږ هم داسې نه غواړو. او ډېرې خاطرې دي والله چې کوم یو به رایاد کړو. نو داسې ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. وروستۍ کې زموږ هېوادوال ته څه پیغام لري؟ بس زموږ لکه څنګه چې دغه ډرامه یا دغه تمثیل د تعلیم په باره کې ده نو کوشش وکړي هېوادوال زموږ چې خپل بچو باندې تعلیم وکړي. تعلیم ښه شی دی. تاسو به په دې ډرامه کې وګورئ چې یو دغه ملک چې دی بې تعلیمه دی. بې تعلیمه ده. دا بې تعلیمه څه هم د کلي ټول وکالت ورپاتې ده. ټول وکالت ور په غاړه ده خو تعلیم ښه شی دی چې بیا هغه معلم صاحب یې ډېر بې عزته کړي په حجره کې. داسې یو ټایم راشي چې دا معلم ته د احتیاج شي پوه شئ د مړي غږ ورته راځي او پیغام یې ورته راځي چې ورور د مړ شوی دی په حق رسېدلی او دی پرې نه پوهېږي وړوند دي که نه بې تعلیمه وي. بیا همغه معلم صاحب ته د احتیاج شي او معلم صاحب را نصیحت ورته وکړي دا بیا یو جریب ځمکه او ډېر جایداد د تعلیم دپاره وقف کړي. خوشحاله اوسئ. همدا شان لکه په تېرو وختونو کې هر څه به چې په کلي کې ته به کله خط راغی بیا معلم ته وړل کېده. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. درنو دوستانو ډېره زیاته مننه چې موږ سره پاتې شوئ. بیا هم یو بل مشر راخلو د تمثیل په برخه کې. درنو دوستانو څرنګه مې چې یاده کړه په مشاعره کې موږ د تمثیلي برخه هم لرو چې دا به ډېر یو ښکلی پیغام ولري او دا به نړیوال پیغام اوسي. ترڅنګ مې قدرمن مشر صدیقي صاحب چې د تمثیل برخه کې کلونه وخت کار کړی. سلامونه صدیقي صاحب، اختر مبارک شه. وعلیکم سلام، ستاسو هم اختر مبارک وي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. صدیقي صاحب محترم، ودان افغان یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې د مینوال مو د دې تږي دي چې تر څو د تاسو څخه هغه درانه کلامونه واورو چې تاسو مشاعرې دپاره څه راوړي دي او په څه باندې به کار کوئ، هېوادوال ته به څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا خو واضح خبره ده چې که تیاتر یې که هغه سینما یې هغه طبعا یو پیغام لري او د خلکو د عامه پوهاوی دپاره که هغه په هره موضوع کې یوه لارښوونه ده، یو پیغام یې پکې دغه پیغام نه هغوی ګټه اخلي. د همدغې ټولنې هغه منفي اړخونه موږ راخلو هغه د تمثیل د لارې نه بېرته هم دوی ته وړاندې کوو په یو مثبت شکل باندې. طبعا دا ډېره اغېز لري په خلکو باندې. نو تقریبا زموږ د 30 کالو نه زیات وخت کېږي چې موږ په دغه برخه کې کار کوو، که سینما کې که هغه په تیاتر کې دي، مختلفو ولایتونو کې مختلفو سوژو عامه پوهاوي کې هم کار کړی دی. نو خلکو موږ ته ډېر قدر او عزت را کړی دی، موږ د دوی نه ډېر منندوی یو. نو ډېر ګټور تمام شوي دي، د خپل خلکو نه موږ ډېر راضي یو او خوشحاله دي. صدیقي صاحب که دې په اړه راته ووایي په دغه خو د ډېر عمر هم وشو، هغه خپله ځواني دی پکې لاړه د هېوادوالو راویښولو دپاره. که دې په اړه راته ووایي ستا کوم یو تمثیل دی یا کوم تیاتر برخه ده که په دغه اړه کې راته ووایي چې په کوم یو تا ته خپله خوند درکړی چې په ژوند کې درته ډېر مؤثر تمام شوی او اوس یو ښه پیغام یې؟ قدرمن وروره، د سینما په برخه کې که فلمونه، ډرامې، سریالونو کې کار هم کړی دی. یو اندازه پاتې شو د تیاتر د سټیج برخه په دې کې موږ دومره کار کړی دی په دومره کرکټرونو کې چې هغه موږ ته معلومات نشته. خو ما چې خلک ډېر پېژني د پوډري په کرکټر کې هم پېژني، ځکه اکثره ځایونو کې دا ډایرکټر ته زه ته ما ته ولې د پوډري کرکټر راکړې؟ هغه وایي زه تا نه دغه کرکټر اخلم. په دې نه ده چې ستا وزن زیات دی یا کم دی،
خو زه دغه کرکټر نه اخلم خو ډېر ملګري چې ما پېژني پوډري په کرکټر کې مې پېژني خدای م خوشحال لري په اړه یو جالبه خاطره مې یاد شوه زموږ یو ملګری یو ډاکټر ته ورغلی ورته دا پزه مشکل لري بندېږي هغه ورته چې دا ستا پزه اروپا دپاره جوړه ده دا د افغانستان دپاره نه ده جوړه بیا خدای هماغه شل قسمت یې موږ هغه اروپا ته لاړو کله کله چې ورسره اړیکه نیسم ما ته دا پوزه بیخي مشکل نه لري ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب که په دغه روسیې کې د ژوند یو جالبه خاطره راته ووایي مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې یو ځای ته موږ لاړو بل ولایت و زما کرکټر د پوډري و سټیج ته راووتلم نو هغه ولسوالۍ کې ولسوال امنیه قمندان دا خلک ټول سټیج ته راووتم د پوډري په کرکټر کې جامې مې هماغسې خیرات غواړم الله پر رضا دا اول سوال هغه ته پیسې ورکړې منډه کې دا پوډري ته دا ورکړ ورته ضرور چې دلته اوس تمثیل شروع کېږي اچھا ورته ویلې چې پیسې خو ماته اخیستې وې مجاهد ورته ویل چې قمندان صاحب یا ولسوال صاحب همدغه نمایش دی که نه د ده زړه و چې بېرته راشي دا پیسې رانه واخلي مالې والله کې رانه دا زما لپاره ډېر جالب مشران ډېر خواخوږه دي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ په روسیې کې ودان افغان یوټیوب چینل درنو هېوادوال د څه پیغام لري دغه دودیزې مشاعرې په اړه نورو په اړه د ودان افغان چینل ټولو مینوالو نه هیله کوو چې دغه چینل وروره سبسکرایب کړي دا وګوري او په دې کې ډېرې ښې برنامې زه خپله هم ګورم او زه ورسره فرینډ یم واقعا ډېرې ښکلې خپرونې دي نو ویې ګورئ لایک یې کوئ وروره تشویق یې کوي چې زمونږ دغه ورونه نور هم تاسو دپاره مختلفو برنامې جوړې کړي مختلف پروګرامونه تاسو ته راوړي او یو څه ترې زده کوي ډېره مننه ډېره زیاته مندار څه د سادات صاحب په اړه باندې ځکه سادات صاحب ډېره زیاته خواري کوي موږ خو میک چلوو ویډیو هم کوي ایډیټ هم کوي نیمې شپې پورې ورته ناست وي واقعا زما ملګری دی ډېره زیاته زما ملګری دی ما ته د ده کار معلوم دی د ده هغه هڅې راته معلومې دي د ستایلو دي بس موافقت یې غواړو سادات صاحب بیا دې مبارک وي هڅې دې وستایل شو ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب خدای دې آباد لره اول سلامونه وروره السلام علیکم خیر خدای مو خوشحال لره بیا مو هم اختر مبارک شه ستاسو مبارک شه وروره زه ځان معرفي کوم فهیم سالمزی یم د ننګرهار د تیاتر سینما لوبغاړی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ سالمزی صاحب محترمه زه به راشم د سانه په دغه په تړاو باندې چې نن ورځ نارنجګل مشاعره کې تاسو په کومه برخه کې دغه خپل تیاتر وړاندې زه خپله په معلم کرکټر کې یم ماشاءالله زموږ خپله چې دا برنامه د ښوونې او روزنې په هکله ده نو زما کرکټر د معلم دی او کلیوال داسې ساده خلک دي چې ښوونه او روزنه بده کوي هغه وایي چې پیسې ګټه تعلیم په درد نه خوري پیسې ګټه خو تعلیم په درد نه لګي نه خوري او زما بیا دلته داسې کرکټر دی چې دیو هڅوم چې دیو یعنې دغه شي تعلیم ته هڅه وکړي هغې وایي چې پیسې سره باید سړی تعلیم وکړي زده کړو کې بیا هغې نه ورسره کار روزګار ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ رښتیا هم زموږ او ستاسو په ټولنه کې وګورو همیشه معلمانو خواري کړې ده محنت یې کړی خو آخر کې معاش 8000 افغانۍ بالکل دغه ډایلاګ دې کې مشته ما ځکه بیا 8000 افغانۍ د دکانداري حتی دا داسې کرکټر دی ما ته ستا پلار پوره وړی دی اول د پلار قرض خلاص کړه بیا ته معلمه که ته مونږ ته راځه نصیحتونه کوه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که دغه د ژوند په اړه راته ووایي چې دغه تیاتر برخه کې ستا د خوښې کوم یو تیاتر چې تاسو وړاندې کړی تا ته خوند هم درکړی او په هغې باندې ټولنه کې پېژندل شوی هم اوسئ والا کرکټر یې خو ډېرې لوبولي خصوصا ما یو ډاکټر کرکټر لوبولی وم نو زمونږ دویم صنفیان وو چې دواړه تعلیم کوو هغه بیا پرېدي تعلیم و نشهیي شي زه ډاکټر شم بیا هغه ملګری دومره دغه شي چې د هغې پلار تعلیم سره ورانه وي هغه کوکنار او نشهیي توکو ته هڅوي خپل زامن چې کله دا مریض شي نو زه کلي ته راځم د ښار نه چې راځم خپل دوست ګورم په دې حالت کې ګورم د هغې علاج کوم خو علاج نه کېږي هغې حالات خراب وي نو هغه بیا ساه ورکړي او ډېر ښایسته جړګونې زموږ ډایلاګونه دي هلته چې مه کوئ خدای ته وګورئ تعلیم وکړئ نشهیي توکو نه ځان وژغورئ او ډېر هماغه ډاکټر کرکټر کې ډېر خلکو خوښ کړي وو او که دا راته ووایې داسې کوم وخت تاسو سټیج په اړه باندې دغه تیاتر وړاندې کړی اوسي چې خپله د حقیقت نه ژړلي هم پکې اوسي والا ژړلي مې ډېر دي یو ورځ یو تیاتر وړاندې که زه خپله د ګل کرکټر وم مونږ خپله ځان ګل جوړ کړی وو میک اپ هم د ګل کړی و کابل ننداره کې او دې کې زما یو ژړا ده چې بیا اندازه ژړا مې کړه هغې وخت کې جمهوریت ټایم و هلته والي مشاور راغی ما ته سټیج کې بیا وژاړه ما بیا سټیج کې هغه ژړا نه کېږي چې دومره سیلبین ناست یو کرکټر کې ننوتی هغه ژړا کوی شو خو بیا عام ځای کې هغسې ژړا نه شو کوی او زموږ تمثیل چې راغی انشاءالله دا به مونږ ګورئ انشاءالله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ په روسیې کې ودان افغان یوټیوب چینل درنو هېوادوال د څه پیغام لري اختریز پیغام لري مهرباني ودان یوټیوب چینل خو انشاءالله زه به یې سبسکرایب کوم فالو به کوم او تاسو ته هم وایم مینهوالو چې
چې ودان یوټیوب چینل فالو کړئ سبسکرایب کړئ ډېر ښایسته برنامې لري او انشاءالله ډېر خواري کوي دی او دې نه وروسته موږ به یې فالو کوو ګورو به انشاءالله. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو دوستانو. تیاتر هغه برخه ده چې ویده خلک راویښي هغه څه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موږ او ستاسو خپله ترسره کوو خو موږ او تاسو نه ګورو خو دوی موږ ته راوړي په ذهن کې جوړوي په پرچو کې جوړوي په ځان باندې تکلیف جوړوي خپل جسمونو باندې جوړوي خو سټیج په سر یې موږ او تاسو وړاندې کوي خو موږ او تاسو ورته ژاړو خو کوشش وکړئ دغه زموږ ټولنه کې چې څه دي دې لپاره خپل رسیدګي وکړئ تر څو دغه رونه چې تاسو وړاندې کوي باید تاسو مخ کې ورته رسیدګي وکړئ بیا هم هغه ښوونکي چې شپه ورځې په ځان باندې وکړې ده رب تعالی دې ژوندونه ورکړي چېرته ته اوسې ښاد او آباد اوسئ د تیاتر برخه دې تل زنده آباد او ژوندي اوسئ. امین. تاسو سره افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه په جلال آباد ښار سراج الامارات کې هیله مند یم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسئ. زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله سعادت ستاسو په درنه حضور کې اجازت غواړو چې هر چېرته اوسئ ښاد او آباد سوکاله اوسئ. زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ د خپلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.